السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام. سعد لجوري بخير. وعليكم السلام. الحمد لله. سعد لجوري بخير. اوازم قطع کیږي. اواز اورم ډیره لمړی خو تاسو مبارک یو بیا د جامعه مهارت مشران ته الحمدلله. دویم سلامونه ډیر زیات واوري ستا ټلیفون پر رابطه باندې هم کوشش زیات وکړو. ورکوړي خیر د عادي څنګه ده؟ ټول ښه دي. موږ دلې ناست یو. پلار مې دی، ادې مې ده، نور دی، حمزه او عمر دی، ټول ناست دي، ډېر خوشحال دي. او ادې مې هم دغه ده کوشش بیا غږېږي بیا نو کامره دغه کېږي کولاویږي. ښه سمه ده. اوس کولاو شو ښه چې زما عکس پکې راشي نه ښه. نو نور کور کې خیرت دی انشاءالله. السلام علیکم ادي سعد له جوړې بخیر یې؟ السلام علیکم لویا خیر ته ښه یې چې جوړ یې مبارک دې شه. ډېر شکر ډېر شکر ډېر شکرونه ډېر شکرونه. الحمدلله په خیر خلاص کړی بالکل. نو نو دلته وعلیکم الحمدلله. دلته خو دغه مولوي صاحب شیخ عبدالحق وثیق هم ډېر زیات سلامونه تا ته وایي، ټول فامیل ته او دا نورم او د اختر او د زما د خلاصدو مبارکي هم تاسو ته وایي، یعنی خصوصي ټول. نو الحمدلله اوس خو انشاءالله خفه نه وي. نو ته ټلیفون کې خو ډېره ورخطا وي. اوس نو الحمدلله خلاص شو. نو نور به زه هم تشویش خوشحاله شوم اوس دې ودونه شه. الحمدلله. نو دلته ټول تاسو سلامونه وایي. چې مولوي صاحبان ټول د قطر ورونه ټول سلامونه وایي تا ته. څومره چې ملګري هلته دي، که شاهین صاحب دی، که ډاکټر نعیم دی، که ذبیح مجاهد صاحب دی، دلته خو دغه اوس سلامونه وایي. اوس خو دغه دی دغه شیخ عبدالحق وثیق هم تاسو ډېر زیات سلامونه وایي. زما خبرې مو واورېدلې؟ هغه ډېر زیات سلامونه تاسو ته وایم. دلته زما سره اوس دلته ناست دي، یو ځای کې په یو کوټه کې ناست یو. موږ د کورنۍ د خوا نه هم دوی ته سلامونه شکریه ترېنه ادا کړه. والد صاحب هم دلته ناست ده او بس ورته موږ نور څه نه لرو غیر د دې نه چې دعا وکړو بس. انشاءالله ستاسو خبرې اوري انشاءالله مفهوم شو.